آخري برخه ناول بې تربیته زوی راولاړ او تر خونه راووت او د انګورو د باغ تر غوږي چې و هغه لوري ته یې پلن ډګار یعنی میدان و ور وګرځېدو هلکانو لوبې کولې یوه ته یې ورغږ کړو هغه راغلی ورته ویې ویل چې دننه ورسه د رحیم جان مور به د چایو پتنوس درکړي راوایخله او د مېلمنو خونې ته یې راوړه هغه ورمنډې کړې او دی بیرته په خونه ور ننوت پر هغه پخواني ځای باندې چې ناست و کښېنوست یو ګړی چوپه چوپایي او هېچا غږ تر خوله نه یوست خو دې پټخولې ورځې تر ډېره پورې دوام نه وکړ او یو له هغو څخه په لوړ او پاسته غږ سره دا سکوت مات کړ او ویې ویل چې رحیم جان دې لکه چې کومې خواته لیږلی دی نه ښکارېږي ده ورته وویل چې هغه خو تاسې ته تر ما ښه معلوم دی چې نه زما او نه د مور په خوله کوي که راغلی او که ولاړی پرون وړمه ورځ له څو نورو انځورلو سره چې هغه تر ده بدتره په پښه شکېدلې او ډوګرګان دي ولوړ کلي ته په واده تللي هر څو چې مې وس په وکی او بل هلک مې د شا له خوا پسې واستوی چې مزه خو زما دغه ټول اصرار پر ده باندې هېڅ اغېزه ونه کړه او ولاړ هغې خوا چې پرون را وګرځېدی بیا یې دا ډول کار وکړ چې په هغه به تاسې هم غږېدلي یاست او برسیره پر هغه باندې د ده له پخوانیو کارو او خویو خو تاسو یو په یوه چې حاجت زما د بیان نسته خبر یاست پرون هم خپله سپین سارې مور وهلې او خیال کوم چې د دې له ویرې چې مور یې مړه کړه د توړۍ کره تښتېدلی دی په هغه ډله کښې یو په حاجي صاحب تر اوسه یې سر کښته اچولی و مشهور دی او د ده خبرو ته یې غوږ نیولی و یعنې په دا خلکو کې یو سړی ناست و چې په حاجي صاحب مشهور و ده د رحیم جان د پلار خبرو ته غوږ نیولی و د ده د خبرې په پای کښې یې په رابشپړه کړه چې و برایي د اشم مور یعنی خپله ښځه یې ښووله دا حکایت راته وکړ خورا ډېر مې طبیعت په خټه او په دې چې ستا غوندې سړی دا ډول زامن ولري ډېر خفه سوم خدای د هدایت ورته وکاندې او تا خو باید په وړکتوب یعنی په ماشومتوب لا مکتب ته اچولی وی او برسیره پر دې هره ورځ مو ستا له خولې اورېدو چې مکتب ته یې بیایم چې لوستی او شنواسی نه پوهېږم چې کوم سبب معنی د دې کار سو د خوارکي په ډېر افسوس سره سر ورته وښوراوی چې دا یې ټول د مور او انا له لورې دی چې زه یې تېر ایستم او زوی مې د جهالت په کندو او ژورو کښې وغورځاوی بیا دوی د ده د دلاسې دپاره وویل ګوندې چې شپې پر تېرې سي ښه به سي هلکان په لومړي زلمیتوب کښې عموما دا ډول خویونه لري په دغو ویناوو کښې و چالکي د چایو پتنوس په خونه راننیوست او د رحیم د پلار تر مخې کښېښود د پیالې ور ډکې او هلکې د دوی و مخ ته کښېښوې نو ګرانو او قدرمنو دوستانو دغه ناول اخرنۍ برخه وه چې موږ تر تاسو پورې در ورسوله که څه هم دغه په کتاب کې هم نیمګړې ده یعنی بس تر دې ځایه ده خو بیا هم ډېر خوندور پیغام لري رښتیا هم چې څوک د خپلو بچیانو په وخت باندې د دوی د تعلیم د دوی د تربیت خیال نه وساتي نو بیا پر روان وخت کې دغه وړ بچیان چې وي د دوی د سر درد وګرځي په ټولنه باندې په معاشره باندې بوج وي خلکو ته سر درد وي خلکو ته مشکلات جوړوي د کتابونو د ناولونو په هغه کې د کردارونو همدغه مقصد وي چې خلک هغه واوري له هغه څخه زده کړه وکړي او هغه کارونه نه وکړي کوم چې په ناول کې وسي او د هغه اختتام او انجام چې بیا ډېر خطرناک وي ډېره مننه